د نیوزیلینډ ځوان او کمزوري لوبډلې د پاکستان غرور په خپل کور کې ورمات کړ او په پرله پسې دویمه لوبه کې هم پاکستان ته ماتې ورکړه. د نیوزیلینډ او پاکستان ترمنځ په څلورمه شلوریزه لوبه کې نیوزیلینډ لومړی توپوهنه وکړه چې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره 128 منډې جوړې کړې. د نیوزیلینډ له خوا نه ټیم رابنسن ښه توپوهنه ترسره کړه چې په 30 توپونو 51 منډې وکړې. همداراز ډین فاکس کراپ هم په 30 توپونو 34 منډې جوړې کړې. د پاکستان له خوا نه عباس افریدي خطو پچونه وکړه چې د 20 منډو په بدل کې 3 وکټې واخیستې. د 109 منډو هدف په تعقیب کې پاکستان د اتلو پاړو په سوځېدو سره 104 منډې وکړې او د 4 منډو په توپیر یې له نیوزیلینډ نه ماتې وخوړه. د پاکستان له خوا نه فخر زمان 1 زیاتې منډې وکړې. همداراز بابر اعظم په 15 منډو آوټ شو. د نیوزیلینډ له خوا نه ویلیام اوروک د 20 منډو په بدل کې 3 وکټې واخیستې چې د لوبې غوره لوبغاړی هم اعلان شو. پاکستانیانو فکر کاوه چې د نیوزیلینډ کمزوري لوبډله ورغلې ده نو یوه لوبه به هم ترې ونشي ګټلی، خو نیوزیلینډ په 2 لوبو کې ماتې ورکړه او که له پاکستان نه وروستۍ لوبه هم وګټله نو سیریز به په 3-1 سره وګټي. په تېره لوبه کې د پاکستان له ماتې وروسته دې لوبې ته پاکستان په لوبډله کې 4 لوبغاړي هم بدل کړي وو، خو بیا یې هم ورته کومه ګټه ونه کړه او له ماتې سره مخ شوه.